قسم کول په شریعت کې دې سمنه خو نه ده راغلې الا بعضو حالاتو کې الله رب العزت په ډېرو ځایونو کې په قرآن کریم کې به خپله قسمونه خوړلي دي فورب السماء والارض قسم مې دي په رب د اسمانونو او د ځمکو باندې والضحى والليل اذا سجى والفجر والعصر والطور والتين والزيتون وطور سينين دا ټول قسمونه دي نو الله رب العزت په خپل هم قسم کړی دی او رسول صلی الله علیه وسلم هم مختلف ځایونو کې احوالو کې قسمونه خوړلي دي لکه کله به رسول وسلم دا قسم خوړو تاسو حدیثونو کې به ډېر اورېدلی والذي نفسي بيده قسم مې دي په هغه رب چې د هغه په لاس کې زما ساه ده دغه شان دا به وي وایم الله قسم مې دي په الله باندې او دغه شان والله په الله مې دي قسم نو رسول صلی الله علیه وسلم هم قسم خوړی دی الله رب العزت هم قسم کړی دی خو د ټولو نه اولنۍ خبره دا یاده ساتئ بنیادي د قسم په باب کې احتیاط چې کې د ټولو نه اولنۍ خبره به دا یاده ساتئ چې قسم به د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم نه خوري ما د قسم تعریف وکړو که نه لکه ته د یوې خبرې تاکید کې چې نه دا داسې نه ده دا داسې ده یا او زه چې څنګه ویم داسې ده د دې خبرې د مضبوطولو دپاره ته قسم خورې نو په قسم کې ته یو داسې ذات یادې چې ته هم تعظیم کوې او مخامخ کسې هم تعظیم کوې نو ځکه پکې موږ د الله نوم یادو ځکه چې د الله نه عظیم بل څوک نشته د الله نه اوچت بل څوک نشته دغه تعظیم چې د کوم تعظیم حقدار الله دی د دې د مخلوق نه دی حقدار نو ځکه د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم قسم نشي کولی او حدیث کې راځي ښه صحیح حدیث ته امام ابو داود راوړی دی من حلف بغیر الله فقد اشرک چا چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم قسم وخوړو نو د شرک وکړو شرک یې داسې وکړو چې دا مخلوق او الله یې په دغه تعظیم کې یو ځای کړو یو شان یې کړو ځکه چې دلته داسې تعظیم دی د الله هم کوي د الله په نوم چې قسم خوري او دغه شان د دې مخلوق هم کوي بلکې ډېر مشرکان به ورته پکې داسې میلاو شي او غلطو عقیدو والا چې هغوی د الله دومره تعظیم نه کوي څومره چې د مخلوق کوي نو د الله په نوم د دروغو قسم درته خوري دوکې د الله په نوم کوي دا هر څه غټه خبره نه ګڼي خو ته وله د دې بابا په نوم قسم ورکه د دې پیر په نوم وله قسم ورکه نو بیا درته قسم نه کوي بیا په دروغو قسم نه خوري درته ځکه چې یېرېږي دغه بابا نه او دغه پیر نه بله دا چې دغه پیر او د بابا قدر یې په زړه کې د هغه قدر نه زیات دی کوم قدر چې دی د الله کوي او دا پرې واضح دلیل دی که نه ورته وایي د الله په نوم قسم وخوره په دروغو ته قسم خوري ورته وایي د دې پلاني بابا په نوم قسم وخورئ تا دا کار نه دی کړی یاره وایي دې سره به تباه شم دا واضح دلیل دی چې دی د دې مخلوق چې د الله سره یې شریک کړی دی د هغه دومره قدر کوي چې دومره قدر دی د الله نه کوي ځکه دي چې رسول صلی الله علیه وسلم دې کار ته شرک ویلی دی او یو حدیث کې داسې هم راځي چې که څوک قسم خوري او قسم ته ضرورت راغی نو د الله په نوم دې قسم وخوري او یا دې غلی کښېني یعنې موږ سره بله لار نشته یا خو که قسم خوري ضرورت راغی د الله په نوم به یې خوري دویمه لار موږ سره غلی کښېنه غلی کښېنې بس او درېیمه شتي بله چې د بل چا په نوم قسم وخورو نشته یا به غلی کښېنې او که نه وی چې نه لازم قسم خورم نو بیا قسم اخره خو د الله په نوم باندې ګوره د دروغو قسم د دې څومره لویه ګناه ده او انشاءالله دا تفصیل نه را روان دی نن به تاسو واورئ چې دروغو دا قسم د دې څه انجام دی د دروغو قسم په الله باندې کول د دې لویه ګناه ده لویه ګناه ده که نه وړه ګناه ده ته د الله نوم اخلي او وایې څه دروغ خو د دې نه غټه ګناه دا ده چې ته په رښتیا خبره باندې قسم اخوري د غیر الله په نوم باندې ولې دا غټه ګناه ده ځکه دا شرک دی او روایت کې راځي امام عبدالرزاق راوړی په خپل مصنف کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي که چېرته زه د الله په نوم قسم وخورم کاذبا دروغجن احب الی من ان احلف بغیره صادقا دغه مې خوښه ده د دې نه چې د غیر الله په نوم قسم وخورم په رښتیاو سره د هغې نه څه خوښه ده د دروغو قسم